دلته هم چې تاسې ګورئ دوستانو په ویډیو کې اکثره د میوه‌جاتو دوکانونه دي، د میوه‌جاتو ټپرۍ دي. السلام علیکم حاجي، ښه یې صحت ښه دی؟ ساړه نیولی یې لکه چې غواړم یو څو خبرې در سره وکړم. نږدې درشمه که در سره کښېنم که راپورته کېږي؟ جوړ یې؟ صحت یې ښه دی؟ بخیر یې؟ ملګري ښه دي، خیرت دی. څه نومېږي؟ احمدشاه. احمدشاه د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ زدراڼ یم. زدراڼې. حج دې کړی؟ حج مې نه دی کړی. ها مانې زړه مې غواړي چې حج وکړم. حاجي صاحب نه به درته وایم نو. بس سپین ږیری یم. حاجي صاحب نه به درته وایم. څنګه دي مڼې څنګه دي؟ او یوازې مڼې لرې زه چې ګورم؟ منه چې زه خو مڼې خرڅوم. هو مڼې خرڅوم. نو څنګه دی کاروبار یې ښه دی؟ الحمدلله. څومره وخت کېږي دلته ته هغه خرڅېده مڼې میوه‌جات؟ الله نه ډېر راضي یو. بس ډېر وخت کېږي تقریبا. زه خو کله کله وم خو د واړه هلکان وي، زه کله کله ورته راشم، ډېر نه ورته راځم. اولادونه دي دي؟ اولادونه بچیان زده کړې کوي؟ منه مخکې کول خو اوس رخصت دی؟ رخصت دی داسې. یا پیل شوي نه دي؟ نو یعنې ته کاروبار نه راضي یې تر ډېره؟ الحمدلله الله احسان دی، بیخي امن دی، خوشحالي ده، آرام دی، سکون دی، ګډوډۍ نشته. مخکې به ما هلکانو ته دا خبرې کولې چې چېرته داسې ګډوډي وي، بمونه وي، هغه دغه وي، تاسو ځانونه څنګ ته کوئ، هغه دغه کوئ. اوس هغه خبرې نشته الحمدلله. اوس امن راغلی؟ امن راغلی انشاءالله. خوشحالي ده، امن ده. خیر د کاروبار کله کمزوری وي ښه به شي، خدای مهربان دی. کور دې چېرې دی؟ دا شمل کې یو پنځه کې. څه شی به را سره شریک کړې؟ دوستان ستا خپرونه همداسې به ګوري، د راډیو پر څپو هم نشرېږي، پر فیسبوک پاڼه هم موږ لیدونکي څاري. ټوکه راته وایې، بیت راته وایې، ټپه راته وایې، څه شی درته یاد دی؟ بس زه خو به یو خپل شعر درته ووایم. دا خو شاعر سره هغه شو مخامخ شو. ډېره ښه ده، ډېره ښه ده. مهرباني یو ټکی به درته ووایم. مهرباني. چې ولې ته راته په بدو سترګو ګورې، ولې ته راته په بدو سترګو ګورې، ولې ته راته په بدو سترګو ګورې، ملنګي خو چاته بد کتلي نه دي. ملنګی نومېږي؟ هو ملنګ، مشهور په ملنګي یم. شاعري مې هم کړې ده. څومره شعرونه به دې لیکلي؟ یاره دمساز باندې مې کیسټ شته، په سلیم مې درې څلور کیسټ شته، په کمپنۍ باندې بخان باندې مې شته، بخان باندې مې شته، بخان باندې مې هغه کیسټ هم ده چې وطن په باره کې یو ښکلی غزل مې ورکړی، اوس هم رادیو کې نشر کېږي. هغه کوم یو و؟ هغه خو داسې و چې ښه په ګلونو کښې سمسور به دې کړم، جوړ له هر لور به دې کړم افغانستان. ښه په ګلونو کښې سمسور به دې کړم، جوړ له هر لور به دې کړم افغانستان. دا بخان ویلی دی، او د سلیم په موسیقي باندې مې ویلی دی، او ډېر ښکلی غزل و. رادیو کې اوس هم نشرېږي. دا 8 کاله مخکې مې دا کیسټ کړې وه. ډېره ښه ده. زه غواړم چې وطن په باره کې مې ډېر ښکلي ښکلي شیان یو دوه ټپې راته ویلی شي؟ ولې نه، مهرباني. خپلې ټپې به درته ووایم. مهرباني. خپلې ټپې به درته ووایم چې جانانه ته بې وفا نه یې، جانانه ته بې وفا نه یې، زمونږ په کلي رقیبان ډېر شوي دي. جانانه ته بې وفا نه یې، د نورو ښکلو یارانې دغسې وي. جانانه ته بې وفا نه یې، د ملنګانو برخې خوارې خوارې وي. ډېر زبردست یم، ملنګ هم یم، ښه سړی هم یم، په شاعري مې هم کړې ده. بیخي بلکل موږ ته دې په ثبوت دې راته ورسول. بېلابېلو یعنې هغه هنرونه دې بیخي زیات دي ځانګړي. بله یوه غزل مې ملنګي په نوم هغه کړې ده، په دمساز مې ویلې ده چې څومره خوند کړي ستا غمونه، بیماري مې خوښه ده، ملنګي مې خوښه ده، ملنګي مې خوښه ده، ستا په سر نن د ټول کلي غلامي مې خوښه ده، ملنګي مې خوښه ده، ملنګي مې خوښه ده. والسلام با احترام. ملنګی صاحب ډېره مننه. تا سره مې ځکه دغه بانډار لږ وکړ چې اکثرو دکاندارانو سره چې زه دلته وغږېدم نه پوهېږم چې له ما نه هېر شول او که دوی راته ونه ویل. نه یې ټوکه راته ویله، نه یې ټپه راته ویله، نه یې بیتونه راته ویل. داسې خبره ده چې ډېر شکایتونه د ګاډۍ په باره کې، د سامانو په باره کې، د لارې تنګولو په باره کې مه کوئ. نو شته، دا شته، لارې هم تنګې دي، رشونه هم زیات دي، ډېر شکایتونه به هم نه کوو ځکه چې دا غریبه طبقه ده، هېڅ نه لري. دغه یې کاروبار دی. بېشکه.
لکه ما ته ما نه دی ویلي اوس څه وکړم مڼې در باندې وخورم چای درته راوغواړم ډېره مننه بل شی درته راوغواړم سپینې مڼې قیمتي دي خدمت البته زیړې مڼې قیمتي دي که دغه سرې دا سرې لږ قیمتي دي دا مرلنګ مڼه ده ډېره ښکلې مڼه ده اوبلنه ده خپل وطن مڼه ده ښه او مڼې خوږې دي ما په هیره کې مینا ټپه دې را یاده السلام علیکم ښې شېبې بس تا ته ښه کاروبار غواړم دوستانو دغه مشر سره ملنګي صاحب سره چې وغږېدو له شک پرته ډېر ښه را سره وغږېده خبرې مې په دې ور سره اوږدې شوې چې شاعر هم و او دوکانداري هم خپله کوله حلال رزق یې ګاټه او ښې خبرې را سره وکړې که وخت لرو نو ښه داسې به پسې لاړ شو له خیره سره آرام به پسې ځو